الله سبحانه وتعالى په قرآن کې ډېره ناشنا خبره کړې ده او هغې ته غوږ کړې الله سبحانه وتعالى څه وایي قل ووايه اي پیغمبر دي خلقو ته ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم دا کم مرګ نه چې تاسو تختی دا به یقینا تاسو سره ملاقات کوي الله ګوره داسې نه دي ویلي چې تاسو به رانیسي تاسو سره به ملاقات کوي په دې کې یو فایده کله چې انسان د یو شي نه تښتي نو دې ته مخکې منډې وایي او دا شی به ځي شاته رواني دا طریقه ده په دې ځکه الله وایي ان الموت الذي تفرون منه د کوم مرګ نه چې تاسو تښتئ که موږ تښتېدې د مرګ نه او د مرګ د شا نه راتلې بیا ډېره ښه وه موږ به ترې منډه تېزه وایو موږ به ترې مخکې تللی هسې هم د شا نه روان ناشنا خبره ده فانه ملاقیکم دا راځي د مخې نه لکه چې ملاقات چې کله هم کېږي دوی د یو بل سره د مخې نه میلاویږي ملاقات داسې نه کېږي چې یو سړی تا پسې د شا نه روان ملاقات داسې کېږي چې یو سړی تا له د مخې نه روان دا مرګ هم موږ له د مخې نه راځي ما او تا خو به دې سوچ کوي چې موږ دې منډې وو لرې کېږو د مرګ نه کم ځای کې مقبره وینو ځان پې ننګاره کړه اوړه کم ځای کې مړی وینو ځان پې ننګاره کړه اوړه کم ځای کې د مرګ اعلان واوري پلانې مړ شوی ده بس دنیا فاني دنیا ده بیا ته لږ ځان داسې سیر ته کړه موږ باندې خو نه راځي خو دا راته وایم چې دا به دله د مخې نه راځي ښه دا مرګ داسې ناشنا شی دی چې بیا دې پټېدی هم نه شي ملاقات خو به دله کوي کېدای شي سړی دې پټ شي نه اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده که تاسو په مضبوطو قلاګانو کې الله وایي که نه په دې کې به دله مرګ راځي او که د دې مرګ نه څوک بچ کېدی شو او څه طریقه یې وې د ساینسدانانو به جوړه کړې وه د انګریزانو به جوړه کړې وه د یهودو نصاراو به مخکې نه سوچ کړی و خو دا د هېچ چا په لاس کې نشي سوی د رب العالمین او د آدم دا بچی دومره ناشنا دی سبحان الله په دې کې به تاسو سوچ کړئ په دې دنیا کې چې اوسېږي ته به وایې چې د پیدا دی دنیا دپاره کور بچي مسلې ریالونه ډالرې مزدوري ګاډی یو شی بل شی لکه مرګ نه راځي نه مرګ خو راځي خو لکه د دې کارونو ته چې ته وګورې ته به د 500 کاله به نور ژوند تېروي سبحان الله دا د آدم بچی دی بیا دې کار ته ناشنا وګورو چې مړ شي ته به وایې چې رسره په دې دنیا کې وم نه د خاورو کې چې کېږي که نه بلکل ختم شي هېڅ هم پاتې نه شي اکثر به څوک یادوي هم نه نو دا د دنیا حال او څه چې راتلونکي د هغه راتلونکي لازم به راځي من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت هغه نیټه چې کوم الله یې ښودې ده هغه به لازم راځي په دې کې څه شک نشته عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه به روزانه دا خبره کوله وی كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان روزانه دا خلک وایي پلانې مړ شو پلانې مړ شو او یو ورځ به داسې راشي چې خلک وایي چې عمر مړ شو او سبحان الله همدغه شان وشو چې یو ورځ اعلان وشو په مدینه کې چې څوک مړ شو عمر مړ شو اوس هم خلک وایي پلانې مړ شو پلانې مړ شو خو صرف د پلاني دا نوم ټکټ که خپل نوم ولګا قل متاع الدنیا قلیل د دنیا دا سامان دا ژوند لږ ژوند والآخرة خیر لمن اتقى او چې بچا کې تقوا د هغه لپاره آخرت غوره وبل ذکر الله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الله وایي څه چې ما تاسو له درکړي نو دا د دوکې سامان دی خلک به دوکه کېږي بس لږ غونته کېږي او آخرت همیشه پاتې کېدونکی